پښتونخوا وطن چې څومره هم حالات دي هغه ټول تر اوسه پورې په سترګو یې هر انسان خپل ویني. دلته هره ورځ د جبر لاسونه دي، هره ورځ د ظلم وژنې دي او د پښتنو د بربادولو د ذلیلولو ګیم روان دی، یو پلین روان دی. دا خطه چې په کوم کې پښتانه اوسېږي لر او بر دا د دنیا لویو هېوادونو لویو طاقتونو دلته په دې باندې د یو بل سره د خپلې پالیسۍ د بیلنس کولو، د یو بل د وهلو او دلته دوی چې کوم په الفاظ کولډ وار لفظ ورته استعمالوي. کولډ وار مطلب وجودونه د دوی نه دي پکې، نور جنګ شته دی، پرې څرمنې یخې دي خو جنګ شته دی. د دوی دپاره کولډ وار، خو دغه وار زموږ دپاره کولډ وار نه، زموږ دپاره تل دا یو هاټ وار دی، یو ګرم جنګ دی، ځکه چې زموږ په خاوره باندې کېږي. په دې کې د پښتون وطن که د دردونو کیسه کوې، که د تکلیفونو خبره کوې، که دلته په دې خاوره د انسانانو د ذلیلولو، د انسان یو سیلف ریسپیکټ وي، یو عزت یې وي، احترام یې وي، د هغې د مسخه کولو دا پښتون وطن یو کال، یو میاشت، یو ورځ، یو هفته داسې نه کړه تېره. هر پښتون د یو د جبر او د ظلم او د دغې مخته د خپلې بېوسۍ فکرونو ته نږدلی. خو چې کله د پښتون ژغورنې غورځنګ وجود راغی، پښتون قام ټولو مشترکات د دغې جنګ او په دې جنګ کې د پښتنو د ځپلو، په دوی د ظلم جبر کولو پر مخالفت کې یو لوی پاڅون وکړ او دغه پاڅون تر نن ورځې پورې او تر آینده پورې تر راتلونکي وخت کې هم د دغې خاورې د ژغورلو او د دغې خاورې د تحفظ په نامه باندې دلته خپل یو لوی کردار لوبوي. د پښتنو دغه خبره چې هغه په کور کې دننه په یو بیټک کې دننه هم نه کېدله یا پکې مشکلات و، هغه یې نن تر جینما پورې د دنیا هر یو ګوټ ته ورسوله.